السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله بایست. نن زه راوتلی یم د عینو مینې ښارګوټي ته. دلته به د یو ځوان سره مرکه وکړو. ځوانه وبخښه، 2 دقیقې دلته راغلی مرکه در سره کوم. هلته ډېر لمر دی. ستړي مه شې ځوانه، په خیر اوسې. جو خطر دلته کښېنه. ستړي مه شې ځوانه، په خیر اوسې. خیرات دی؟ خیر اوسې، جوړ اوسې. دا چې دی دا مایک دی. موږ ستا سره د زړه خواله کوو. د زړه خواله؟ بلې وکړې. تاسو دلته څنګه راغلي یاست؟ په څه خطر؟ چیرې؟ دلته عینو مین ته. دلته خو زه موټر ته ولاړم. ښه، نو موټر ته څه کول؟ په موټر کې چیرې تللې؟ په موټر کې خو کور ته ځم. نو ښه، کور ته تللې. ښه، نو ته به اوس موږ ته یو خاطره ووایه. خاطره؟ بلې وکړې. ولې؟ دا موږ دغه ویډیو کلیپ جوړو، دا بیا یوټیوب ته پورته کوو، انټرنیټ ته اپلوډو. نو څه ګټه درته کوي؟ دا موږ ته دا ګټه کوي، لیدونکي ویني، د دې څخه عاید ترلاسه کېږي. ډېرې فایدې لري. لیدونکي ویني؟ لیدونکي هلته وي. نو هغو ته څه ګټه کوي دا چې ګوري؟ هغو ته دا ګټه کوي، بس ساعت یې په تېرېږي، پام یې په بله کېږي. دا خپل ځایونه ویني، د خلکو سره اشنا کېږي. نو دوی خپله ولې نه ګرځي؟ نو خو هغوی موږ د هغوی دپاره دا یو سیستم جوړ کړی دی. هغوی دپاره موږ اخته یو، نو ویډیو کلیپ هغو دپاره جوړو. ښه، نو په دې کې زما ګټه څه شته؟ په دې کې ستا ګټه ته چې ته لیدونکي ویني، هغه خوشحاله کېږي. ته نو لیدونکی په څه چې ما ویني؟ نو خو هغه ستا سره اشنا کېږي، تا ویني، تا پېژني. زما سره اشنا کېږي، ستا د زړه خواله هغو ته معلومېږي، یعنې د هغه ستا په حال احوال خبرېږي. نو دوی ته څه اړتیا ده چې زما په حال احوال خبرېږي؟ دوی ګوره، دا موږ یو دغه جوړو. زه دې ګوره بس دغه څه چې واچوه، نو خبرې دې راځای کړه. ګوره، دا موږ یو کلیپ جوړو. زما څه دي خبرې؟ کلیپ جوړو، اورېدونکي دي، دا څه واته؟ موږ یو کلیپ جوړو، دا بیا موږ انټرنیټ اپلوډو، دا بیا لیدونکي ویني، هغه ستا په حال احوال خبرېږي. وایم نو خو زه بیا داسې درته وایم، هغه زما په حال احوال ولې خبرېږي؟ دوی ته څه ضرورت دی؟ زه ما ته څه ضرورت دی چې دوی په حال احوال خبرېږم؟ وروره، ته پر ما چې د لیوني خیال راغلی دی، پر ما چې د پسخلتي خیال راغلی دی. ګوره ګرام ران ته پسې علاقه، زه چې د 40 درجې ګرمي ته انتظار کړی وم، دلته چې راوغوښتلم پسخندره وایه. ګوره ګران، داسې خبر نه ده. موږ هم پر تاسو باندې تکلیف نه دی پرځو. دا لیدونکي ویني، د هغو هم پام په بله کېږي، او موږ ستاسو ته هر وارې دا لیدونکي ولې مخته که زما په لیدونکو څه؟ دا موږ کلیپ جوړو، بیا لیدونکي تا ویني. وایم زما په لیدونکو څه؟ بنده که دا کیمره. زما په لیدونکو څه؟ د هغوی په ما څه؟ دا موږ د دې څخه بیا عاید ترلاسه کوو. اوس ښه عاید خبره سوله، نو په هغه کې زما ګټه څه ده؟ بخښنه غواړم. څنګه بخښنه غواړې؟ ته کښېنه. زه پر ما زما پر مخ باندې د بیا عقل فکر کړی دی، زه چې په دا ګرمۍ کې کښېنولی یم. بخښنه ته پسې علاقه، یا نو په دې کې زما ګټه څه ده؟ زه ځم یو بل. ته کښېنه، هغسې نه کېږي. دا د یوټیوب ګټه چې تا راته وویله، د دغه ګټې یو څو ما ته رسېږي. زه بخښنه غواړم. ته بخښنه مه غواړه، ته کښېنه. زما ګټه څه ده؟ ستا ګټه په دې کې نشته. ولې څنګه نشته؟ نو زه چې ولې د 140 ګرمۍ ته کښېنولی وم. ګرانه، موږ ستا سره یو زما نوم ګران نه دی چې ته ما ته وایې ګرانه. کښېنه. څنګه بخښنه غواړې؟ عجبه خلک یاست. سړی راوګرځوي په دې ګرمۍ کې، برنو ګټې وایي تا ته ګټه. نو ګټه چې نه رسېږي، ولې مې راغواړئ؟ په دې ګرمۍ کې مې ولې راغواړئ؟